لاست ویډیو کې مونږه څه نه څه سیټینګ وکړو د دې خپل کم کوډ چې دی په دې د دې سایډ بار او په دې کې کم ټاپ بار چې دی د هغې سیټینګ مونږ وکړو څه نه څه اوس په دې کې دلته کې یو بل آیکان و چې هغه ترې ما لرې کړو د هغه آیکان کار دا و چې دا به سایډ ته مینیمایز کوو که ما مینیمایز کول غوښتل نو زه به ورته هغه آیکان واپس راولم د هغې دپاره به زه داسې کار وکړم چې د سایډ بار دې کوډ ته به راشم دا به زه انډو کم ټول ټیک ده دا زه انډو کوم دلته کې به پکې هغه ټوګل والا د سایډ بار ټاګلر ټیک شوه دا کوډ پکې اصل کې زما په کار دی ټیک شوه دا بټن ده چې د هغې سره د دې سره دا سایډ بار مینیمایز کېږي او مکسیمایز کېږي نو هغې مې ته واپس راواغستو او په کنټرول شفټ زیډ باندې زه واپس خپل ټول زوړ ځای واپس راغلم ټیک ده او د دې ډیوایډر نه ښکته به په دې ځای کې دا زه ولګوم سایډ بار ټاګلر صحیح شوه او دا به زه دې خوا کړم نو اوس د دې بټن کار دا دی چې سره دا سایډ بار چې دی دا زه سیټ ته وړوکی کولی غټولی شم ټیک ده نو دا بټن مې راوسته اوس به داسې کار وکړو که زه خپل دلته کې ډیټابیس کولاو کړم ټیک ده او دې ته زه لاګ ان شم او لیب کم هغه چې دی لیب ډیټابیس دې ته زه راشم نو په دې کې زما سره کې مختلف ټیبلز دي ډاکټر دی پیشنټ لیست ټیسټونه لیست دی ټیسټونه ریکارډ دی او ټیسټ ریکارډز دي او یوزرز دي ټیک شوه دا یوزرز چې دي دې ته به زه ملټیپل یوزرز ایډ کولی شم د دې یوزر کار به دی چې دا زما سره لیبارټري کې کم کسان کار کوي کم ورکرز چې دي نو هغو هم دا سیسټم به یوز کوي ټیک شوه نو د هغو دپاره نو دوه ټایپ رولز به یو ټایپ رول چې دی هغه به وي ایډمین بل ټایپ رول چې دی هغه به یوزر ټیک شوه اپریټر به ورته مونږ وایو چې دا دی به صرف په دې دغه کې یا کمپیوټر اپریټر یا بل اپریټر چې د هغه کار دی چې صرف دی به ډیټا انټري کوي دی به ډیلیټیشن واپس نشي کولی ټیک ده نو زه به اوس داسې کار وکړم چې را به شم دې یوزرز باندې به اول کار وکړم ټیک شوه او یوزرز به زه دې ته ایډ کړم نو سایډ بار کې به زه دلته کې یو منیو ایډ کړم دا به زه کاپي کړم او دا ډیوایډر به زه یو پیر ډوپلیکیټ کړم چې یو ډیوایډر په منځ کې به دلته کې زه ولګم بل منیو آیټم دلته کې زه کوم چې یوزرز ټیک شوه او کوم آیکان چې دی اف ای فونټ اسم آیکان یوز کړی دی ټیک شوه ما په دې کې فونټ اسم آیکان یوز شوی نو اف ای ډیش یوزر آی تھنک داسې آیکان شته دا یوزرز دغه آیکان راغی بل به زه هېڅ کار وکړم نه به زه دا اکټیو لرې کړم او دا به زه ریفریش کړم بس دغه په دې ځای کې راغی او دې ته به زه ایم وای ډیش زیرو مارجن وای زیرو مطلب دا دی له پاسه دا سپیس چې دی لاندې په وای اکسس کې چې له پاسه لاندې ته کم سپیس دی مارجن هغه به دی نه ختم شي ټیک ده نو دا آیټم راغی او اف ای یوزر شو ټیک شو یوزر آیکان راغی یوزرز موډ سره دلته کې ولیکو چې کله په دې یوزرز باندې زه کلیک کړم دی به ما کم پیج ته راولي سلیش یوزرز ډاټ پی ایچ پی دې پیج ته به دی ما راولي ټیک ده اوس په دلته کې یوزرز ډاټ پی ایچ پی پیج شته نه دا زه ریفریش کړم یو پیر یوزرز ډاټ پی ایچ پی پیج نشته نو پی ایچ پی 404 ناٹ فاوند اوس به زه هېڅ کار وکړم چې دلته کې به یوزرز ډاټ پی ایچ پی یو پیج جوړ کړم یوزرز ډاټ پی ایچ پی ټیک ده او که زه ریفریش کړم نو اوس دی هغه پیج ته راځي اوس په دې پیج کې زه داسې کار وکړم چې کم ډیشبورډ هغه کوډ دی صحیح شوه هغه به زه راوالم او په هغه طریقه باندې به زه په هغې کې چینجز وکړم انډکس څه دی انډکس دا کوډ ما کاپي کو او دا چې دی زما یوزرز دلته ما پیسټ کو اوس په دې یوزرز کې بای ډیفالټ دلته کې دا ډیشبورډ ښایي خو زه به اوس دلته کې دی نو دا اضافي کوډ لرې کړم را به شم دې ته دا پیج شو ټیک شو دا د پیج هغه هیډینګ شو او بیا دا رو شوه په دې رو کې دننه چې څونه کوډ شوی دی دا ټول به ترې زه ریموف کړم تر اخره پورې صرف به زه یو دا ډیو پاتې کړم او یو دا ډیو نو کنټرول شفټ اینډ اخرې ته زه رالم دا دوه ډیو به ترې زه پاتې کړم او دا به زه ریموف کړم نو ټیک ده دا زه اوس ریفریش کړم نو دې ځای کې نه د هر څه رال دا جنریټ رپورټ بټن چې ده د دې هم ماته ضرورت نشته دا به ترې هم زه ریموف کړم صرف راغی
دلته کې دا کم نوم چې دی د دې پیج هغه نوم، نو په دې نوم کې به زه دلته کې ولیکم یوزرز. ټیک شوه، یوزرز مې ولیکو او اوس په دې یوزر سره دلته کې زه که څه ټیبل میبل هر څه کوم په دې ځای کې به زه اوس کولی شم. نو اوس به زه داسې کار وکړم چې دلته کې به یو بټن ورکړم چې ایډ یوزر، چې زه کله په هغې باندې کلیک کړم خو زه به داسې کار وکړم اصل کې دا یوزرز زه به دلته فولډر جوړ کړم. که دا کوډ زه فولډر وایز وکړم نو ښه به وي، لکه به زه یو فولډر جوړ کړم هغې له به زه نوم وکړم یوزرز. ټیک شوه، او په دې یوزر په دا یوزر فایل چې دی زه موو کړم. ټیک شوه، اوس په د دې سایډ بار کوم لینک دی دا به زه داسې ورکړم چې دې له څه راشي سلیش یوزرز، او په یوزرز دننه کوم هوم مین فایل چې دی دا دې له به زه نوم ورکړم چې انډیکس. ټیک شوه، نو چې اوس څوک سلیش یوزرز کوي نو دغه فایل به کولاویږي USERS. ټیک شوه، نو اوس دا فایل کولاویږي خو په دې کې دا مسلې دي ایررز دي، ایرر ختمول دپاره ځکه ایررز دي چې اوس دی وایي دی چې دا انکلوډز فولډر ګوري که نه، نو دی انکلوډ فولډر څنګه ګوري، دی وایي چې په دې یوزرز فولډر کې دا انډیکس فایل دی که نه، نو دی وایي چې په دې فولډر کې دننه انکلوډز دی، نو زه یم چې دننه نه دی د روټ فولډر نه. روټ مطلب دا د دې کوم مین ویب سایټ چې دی په دې کې ته چې راشئ روټ او په هغې پسې به هغې کې به انکلوډز فولډر وګورئ، نو چې دا زه داسې وکړم د دې نه به دا ایررز ختم شي. ټیک ده، او اوس په دلته کې هم دا زه سلیش ورسره وکړم نو دقتې دی نه اوپن کوي اوس هم نو سچ فایل آر ډایرکټري دی وایي چې داسې فایل او ډایرکټري نشته. ښه نو صحیح، دا به ډاټ سلیش مطلب دا چې یو سټپ بیک راشه، نو دې یوزرز فولډر نه به زه یو سټپ بیک شم، چې یو سټپ بیک شي نو مطلب دا مین فولډر راغی، بیا په دې کې دننه انکلوډ دی، نو دلته کې ورسره زه ډاټ هم ولګوم ډاټ. صحیح شوه، دا چې زه اوس ریفرش کړم نو هغه کم کوډ چې دی هغه راغی. صحیح ده، خو دی اوس هم هغه کم کوډ چې دی صحیح نه ښایي، د دې مسله به دا چې دی کم CSS وغیره فایلز چې دي دی هغه صحیح نه راځي، نو مطلب په دې کې به ماته مسلې سلیش انډیکس ډاټ PHP، نو اوس په دې کې دا مسله ده چې دی دا صحیح نه راخلي. دا کوم مسله چې ده د دې مسلې اصل کې که زه دا انسپیکټ کړم د دې پته به ولګي ماته دا مسله څه ده. ګوره دلته کې کنسول کې ماته ایرر ښایي چې دا فایلز چې دا اکسیسیبل نه دي، نو په اصل کې دی اوس ټول فایلز چې د هغه نه اکسس کوي، دی ولې نه اکسس کوي د هغې مین وجه دا ده که زه راشم د خپل کوډ ته او دلته کې زه دا کوډ وګورم ټیک ده، نو تاسو ته به د کوډ نه پته ولګي اندازه به درته وشي چې مسله څه ده. اوس اصل کې دی چې کوم فایلز ګوري ټیک ده دلته دی وایي چې assets/vendor/jQuery ما اصل کې دا لوکیشن داسې ورکړی او دلته کې چې دی چې اسټ فولډر ګوري دی به څه ګوري په دې یوزرز فولډر کې دننه ګوري او هغه اصل کې په یوزرز فولډر کې دننه نه دی، نو فولډر موږ ته یو دا نقصان راغی. نو داسې کار کوو چې ټرای کوو د دې سره په اوله کې که زه فرض کړل ته سلیش ولګوم نو مطلب دا چې د روټ ډایرکټري نه به دی بیا رالي، د دې ټولو سره زه سلیش ولګوم که نه دی بیا د روټ ډایرکټري نه رالي. ته صحیح ده، نو زه دغه کار کوم چې را به شمه هیډر فایل ته او دا کم اسټس چې دي د دې سره ما دلته کې سلیش ولګو، د دې اسټ سره به هم زه دلته کې سلیش ولګوم ټیک ده، او که دا زه سیو کړم او ریفرش یې کړم نو څه نه څه سټایل چې دی دې ته واپس رالو ټیک ده. دا زه په دې یوه طریقې سره سالف کولی شم چې د دې سره سلیش ولګوم، نو دی بیا څه کوي دا لینکونه چې دی په ویب پیج کې HTML کوډ کې ګوري که نه نو HTML کوډ کې به دی دا روټ فولډر نه رالي، نو اسټس به بیا دته مخامخ وي لکه دا چې دی هغې ته نه برابري دی کې هم وشو. او بیا په فوټر فایل چې کوم دی که نه هغه به هم زه کولاو کړم، دې کې چې هم څونه لینکس دي که نه هغې له به زه دلته کې ورکړم سلیش، مطلب دا ده چې دی به بیا د روټ فولډر نه ګوري، دا مسلې چې دي دا متې ختم شي ټولې. صحیح شوه، او دا زه اوس ریفرش کړم نو هغه کوډ چې دی بالکل برابر دی په یوزرز پیج کې هم او په دې بل پیج کې هم. نو اوس د یوزرز پیج شو کېږي ټیک ده، دا د یوزرز ډیفالټ پیج دی. اوس دلته کې دا کوم ایمیج چې دی ایمیج لا په ټاپ بار به زه کولاو کړم TOP ټاپ بار، او په دې ټاپ بار کې دلته کې دا یو ایمیج یوز شوی دی ټیک شوه، نو اسټس دې سره به هم زه سلیش ولګوم برابر به شي. دې نه علاوه دلته کې لیبارټري دا کوم دغه چې دی د دې دا لوګو به هم زه وګورم په سایډ بار کې چې دا ما څنګه ورکړی دی چې دې سره ما سلیش او بالکل دې سره ما سلیش الریډي لګولی دی نو مسله به دې کې نه راځي. صحیح شوه، نو زه یوزرز ته راغلم دا زما یوزرز هغه مینیو شوه، دلته کې چې ما کوم هغه جنریټ بټن وه هغه بټن به زما په کارېږي واپس،
هغه به زه یوز کړم د دغه لپاره ټیک شوه هغه بټن به زه یوز کړم دا دې کې د دې بل انډیکس فایل نه بوله خیر راولو دلته کې دې کې یو بټن و صحیح ده نو دا به زه واپس خپل ځای ته راولم او هغه انډیکس چې کوم دی انډیکس بل دا هوم پیج والا انډیکس د دې نه بوله زه دا بټن واپس راولم د جنریټ رپورټ ته دا به زما په کارېږي دا به زه په دې ځای کې په کار کړم چې دلته کې به زه دا ولیکم ټیک شوه او د دې بټن کار به زما سره دی دا به زه نیو لاین ته راولم ټیک شوه او دلته کې به زه دې ته ولیکم چې ایډ یوزر او دلته کې دا آیکان چې دی اف ای پلس ای ال یو اس پلس مطلب دی به پلس آیکان په دې ځای کې دغه کې ایډ کې او وس په دې کې یوه مسله ده د یوې مسله دا کنیکشن دا اصل کې کنیکشن نه دی دا ټاپ بار دی ټاپ بار ډاټ پی ایچ پی ټیک ده دلته کې ایډ یوزر راغی په دې ایډ یوزر باندې زه کلیک کوم نو دې ځای کې به زه یوزرز چې دي هغه ایډ کولی شم او دلته کې به زه یو ټیبل ایډ کړم چې په هغه ټیبل کې به زه زما څونه یوزرز دي هغه ټول یوزرز به زه دلته کې ډسپلی کوم ټیک ده په دې ځای کې به هغه روزه ولیکم ټیک ده نو د یوزرز راغستو لپاره به زه خپله اول به ټیبل تیار کړو دا ټیبل به ښایي زه به راشم دلته کې بوټ سټریپ ته بوټ سټریپ ټیبل دا ویډیو به بیا ډېره اوږده شي په نیکسټ ویډیو کې به داسې کار وکړو چې دلته کې کوم بوټ سټریپ ټیبل چې دی هغه به زه شو کړم چې په هغې کې به څونه یوزرز دي ما ته به هغه شو کېږي